سلامونه دوستانو زیمبابوې مو وساتله تاته او ما خوب لیدلې چمپش ټرافي به مونږ ګټونه د چا د کسته ډېره مزه یې وکړله زیمبابوې والا غریبانان مو وساتله وریبل نو زیمبابوې والا هم ځان ته حیران دي چې بد هم کړي دي چې مونږ د افغانانو سره سیریز اخیستی دی دوی ته پته نشته دی چې نن سبا مونږ په ګرمه کې یو او مونږ چې څوک باندې ته راځي مونږ یې خورو نو متېداره لوبه یې وکړله ډېره خوندوره خو ناتوره لوبه یې کړې ده نو هغې د رنځونو کې چې دی که نه صدیق الله اتله صدیق الله اتله نو ښایسته رنځونه یې وکړو 104 منډې او د صدیق الله اتل لپاره د افغانستان په ملي ټیم کې په یو ډي کې یوه ننۍ سنچري وه نو ډېره زیاته دې ورته مبارکي زموږ د ټولو افغانانو د طرفه د صدیق الله اتل د افغانستان راتلونکی دی او انشاءالله خوړل به کوي ریبل به کوي او په څه باندې نه یم چې فلې مې څه بد ورته ونه وځي او عبدالمالک ته دې هم مبارکي نو سم ماشاءالله دویم رحمت شاه دی نو 4 اتیا منډې وکړې او روان دي لوبو کې ورته هم ښه لوبې غواړو انشاءالله ځوانان دې ځلیږي او وخت به د افغانستان ټیم لکه د باز غوندې لکه د شیر غوندې به خلک باندې خولې لګي او خلکو ته به مخانه ورکوي افغانستان ته به خوشحالیانې راوړي انشاءالله تاته او ما خوب لیدلی چمپش ټرافي به مونږ ګټونه دا ټول پلانونه د چمپش ټرافي دپاره دي د چا د قصده دي نو په بالنګ کې هم چې دی که نه اعلی محمد غضنفر په زیمبابویانو برابر 3 ویکټې واخیستې چینوي هم 3 ویکټې واخیستې عظمت الله عمرزي 1 ویکټه واخیسته او ورپسې نوید زادرانو په ټولو زادرانانو باندې ګرانو نو هغه هم 3 ویکټې واخیستې یې زیات ورته مبارکي نو ماشاءالله ډېره ښایسته لوبه وکړه افغانستان او دا لوبه چې ده په 232 رنونو باندې دا وګټله او جالبه خبره خو دا وه چې کینګ خان راشد خان پکې یو 19 کمونه ویشتله یعنې یو بال یې پکې ونه کړو او د زیمبابوې والا چې دي که نه ځوانانو وساتل نو د خیره سره د افغانستان د کرکټ راتلونکی روښانه دی او زمونږ راشد خان به خیره سره دغسې ځوانانو ته موقع ورکړي چې بالې وکړي د دې چېرته پتو ټیمونو نه خو چا خبره ځوانان درته چمړې وباسي او که نه د چا د قصده انشاءالله زمونږ ټیم ماشاءالله ډېره ترقي کړې ده والله پښتې هم دغسې لري تاسو وایئ چې امینه د ګاونډیانو لوبه هم شروع ده نو ورته ناست یو ګورو به چې څوک به ګټي نو هغه سیمۍ چې دی په کوراټوت شرټ نوی هغه موټ شوی دی نو په الله مو سپارمه ښې شېبې ولرئ ډېر زیات درته مبارکي او بل لوبه هم د خیر سره ګټو د چا د قصده او سیریز به هم ګټو د چا د قصده نو په الله مو سپارمه او ما خوب لیدلی چمپش ټرافي به مونږ ګټونه تاته